خاورې منډي هغه په جیبو کې اچي. اوس ظالمه د خدای جواب به څه ورکړي، په ورځ د قیامت به یې څه ورکړي. وزیر صاحب احمد تعالی به خدای پښتنه وکړي، اشرف غني تعالی به خدای پښتنه وکړي، له ټولو مشرانو به خدای پښتنه وکړي. مریضان یې دغه مخلوق ټول راجم سوی ده، د خدای په امید، د دغه حکیم په امید راجم سوی ده. الله پاک ته بشوه. له 15,000 مخلوق ډېر ده، زغلی هغه کوي څه کوي. دا په دې خاطر د حکیم بندوي چې ته ودرېږه د دنیا ډالر زار د څه لړمانو ماران دي چې د تا په نس کې. تاسو مورې په خبر یاست چې دا حکیم صاحب د یو نفر څخه یو روپۍ نه دی اخیستی، نه یې اخلی، مجاني راکوي او تاسو دا تاییدوئ؟ موږ یې تاییدوو چې مجاني د رب د رضا دپاره یې کوي. الله به همدغه موږ ته شفا وګرځوي. موږ ډېر بېوسله مظلوم ملت یو. الله دې دا کرونا له دې افغانستانه له دې ټول افغانستانه ورک کړي. خدای پاک دې د حکیم هغه وپوښته وبخي چې دومره زحمت تکلیف ګالي. مننه. او اوس ستاسې خواست دولت څخه څه دی؟ موږ خواست دولت څه دا دی چې په ټول نړۍ کې دوا خو نه ده پیدا سوې، اما زموږ حکیم صاحب کولی څو چې یو شفایاب دوا پیدا کړي، نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو او شفایاب سو. نو دوا نه خپله دولت دوا پیدا کوي، نو موږ ته اجازه راکړي چې د حکیم صاحب دوا څخه استفاده وکړو. خو نو موږ ګناه چې ده، نو دولت خو هېڅ کار نشي کولی. نو بغیر د دې چې د نړۍ څخه پیسې ټولې کړي، خپل بودیجې کې اضافه کړي او موږ ته هېڅ شی نه راکړي، نو یو ټسټ نشي کولی دی، نو دوا هم د کوم ځای څخه پیدا کوي. نو موږ ته اجازه راکړي چې موږ د دې دوا څخه استفاده وکړو، مستفید سو. نو نه د دې څخه اجازه راکړي. دا دولت د چی دپاره دی؟ ته څه وخت راغلی خورې؟ زه سهار وختي سره راغلی یم، پرون ماښام هم راغلی وم، خو دوا خلاص سوې وه. بیا ول سهار راسي، نو موږ سهار راغلي یو، دلته په نوبت ولاړ یو چې تر څو دوا راکړي. د کوم ځای راغلی خورې؟ زه چارې قمبر څخه. ډېره مننه خورې.